سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ تیر درس کې مو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو له جملې څخه نریشن باندې بحث کړی و نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 14 درس ده چې د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو له جملې به پکې پر سټینډاپ باندې وغږیږو درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 14 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي لومړی مثلاً ته په ټلویزیوني راپورونو کې د سټینډاپ ورپېژندل دوهم مثلاً د سټینډاپ په مختلفو ډولونو پوهول دریم مثلاً ته د سټینډاپ بیلګې وړاندې کول د ننني درس په پای ته رسېدو سره باید پورته اهداف ترلاسه کړو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی مثلاً به سټینډاپ وپېژني او د هغه په تعریف باندې به پوه شي دوهم مثلاً به د سټینډاپ په مختلفو ډولونو باندې پوه شي او هغه به زده کړي دریم مثلاً به د سټینډاپ مختلفې بیلګې وګوري درنو لیدونکو تاسو به د سټینډاپ نوم اورېدلی وي د خپلو ټلویزیونونو پر پرده به مو ټلویزیوني راپورونو کې ډیری سټینډاپونه هم ننداره کړي وي له ځان سره د سټینډاپ په تړاو 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې سټینډاپ څه ته وایي درنو لیدونکو ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه مخکې له دې چې سټینډاپ باندې خبرې وکړو ورځو څو بیلګې ګورو همدغسې به د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي په ټلویزیوني سټوډیو کې قرار لرمه تاسو د دغه سټوډیو مختلف توکي ګورئ د سټوډیو کامره ترایپاډ همدارنګه په دغه سټوډیو کې استعمالیدونکی ټلیپرامټر د دې سربیره د سټوډیو د کنټرول میز او دلته هم دغه کوچنی ترایپاډ تاسو ګورئ د دې سربیره موږ په دغه سټوډیو کې تقریبا نسبتا ښه لایټینګ سیستم لرو او چوکۍ لرو او سکرین د دې سربیره مایکونه دا ټول هغه توکي دي چې د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي محصلان د ټلویزیوني ژورنالیزم د عملي کارونو لپاره راځي او په همدغه سټوډیو کې د استادانو په لارښوونه باندې عملي کارونه کوي آهنګري یا پهګري یو پخوانی دود دی چې د خوست په شمول د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خپل ارزښت ساتلی او لا هم دوام لري عمران الماس ملي راډیو ټلویزیون خوست درنو لیدونکو د سټینډاپ بیلګې مو وکتلې اوس هم راځئ چې سټینډاپ باندې مفصل بحث وکړو سټینډاپ انګلیسي لغت ته چې په پښتو ژبه کې ورته ولاړه ویل کیږي سټینډاپ ته پی ټي سي یا اپیس ټو کیمرا هم ویل کیږي موږ او تاسو په ژوندیو راپورونو غږېدلي وو که د ژوندیو راپورونو په تړاو فکر وکړو موږ سره به د سټینډاپ په پوهېدو کې هم مرسته وکړي سټینډاپ یا ولاړه د ټلویزیوني راپور هغه برخه ده چې په هغې کې راپورټر له لیدونکو سره مخامخ د پیښې له ځایه د پیښې په تړاو خبرې کوي سټینډاپ د ټلویزیوني راپورونو یوه مهمه برخه یا عنصر دی د ټلویزیوني راپورونو دغه عنصر ته ځکه سټینډاپ یا ولاړه وایي چې د راپور په دغه برخه کې راپورټر د پیښې په صحنه کې د کمرې په وړاندې درېږي له همغه ځایه د پیښې په تړاو لیدونکو ته معلومات وړاندې کوي په دقیق ډول په راپورونو کې د سټینډاپ ځای نه دی معلوم د راپور موضوع د راپور جوړښت او خپلې علاقې ته په کتو کولی شو د راپور پیل پای او ځینې وختونه یې د راپور په منځ برخو کې هم وړاندې کړو سټینډاپ ته په راپور د خبریال لاسلیک هم وایي په دې معنا چې په سټینډاپ سره راپورټر دا ثابتوي چې یاد راپور د جوړ کړی او د راپور د معلوماتو د راټولولو لپاره د پیښې صحنې ته تللی ده عموما مخاطبان هغه خبرې او مسایل مني چې په خپلو سترګو یې وویني ټلویزیوني راپورونه دغه ځانګړنه لري چې د پیښو د انځورونو او ویډیوګانو په مرسته مخاطبانو ته پیښه په لیدونکي ډول وړاندې کړي د پیښې د ویډیوګانو او انځورونو د وړاندې کولو سربیره پیښه د مخاطبانو لپاره هغه وخت لا د منلو وړ عیني او باوري کیږي چې راپورټر د پیښې په صحنه کې ځان راوښیي سټینډاپ د چې راپورټر ته د پیښې په صحنه کې د ځان د ښودلو فرصت برابروي څو د پیښې له ځایه د پیښې په تړاو وغږیږي درنو لیدونکو
یو شي ته مو باید پام وي چې سټینډ اپ ټول راپور نه ده بلکې د راپور یوه کوچنۍ برخه ده. همدا وجه ده چې باید راپورټر په سټینډ اپ کې د راپور په ټولو اړخونو ونه غږیږي بلکې د راپور د موضوع په یوې کوچنۍ برخې باندې د پیښې له ځایه رڼا واچوي. دا چې د سټینډ اپ پر وخت راپورټر د کمرې په وړاندې راڅرګندیږي او د تلویزیون په پرده لیدونکو ته ځان ښیي، نو باید دا چې خپلې څیرې، غږ، فزیکي حرکاتو او ژبې ته پام وکړي. درانو لیدونکو، په ننني درس کې د سټینډ اپ په پېژندنې باندې وغږېدو. اوس هم د سټینډ اپ په 5 ډولونو لنډ بحث کوو. لومړی انټراکټیو سټینډ اپ. دا د پیل بشپړ سټینډ اپ دی چې په راښکونکې صحنه او ولاړه پیلیږي. دوهم بریج سټینډ اپ. په دغه ډول سټینډ اپ کې 2 بیل موضوعات سره نښلول کیږي. دریم انفورمیټیو سټینډ اپ. داسې معلومات چې ویډیو کې ښودل نشوني وي د دغه سټینډ اپ په وسیله وړاندې کیږي. څلورم سین سیټینګ سټینډ اپ. هغه سټینډ اپ ته چې خبریال د پیښې په صحنه کې حاضریږي او د پیښې له ځایه راپورټ ورکوي، همدارنګه د پیښې یوه صحنه تشریح او واضح کوي. پنځم کلوزینګ سټینډ اپ. دا سټینډ اپ د کیسې په پای غږیږي او راپور پرې پای ته رسیږي. درانو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 14م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې د ټلویزیوني راپور ترکیبي عنصرو له جملې څخه سټینډ اپ باندې وغږیدو. د اړونده درس لپاره له لاندې سرچینو یا هم مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د اړونده درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.